ته یې که زما په سترګو ولیدې ډېر به درپسې شي لیوني یاره. سلامونه استاد، بیا دې هم مهرباني غواړم. استاد نن به د شاعر پر مشقه راته غږېږي. زه د حمزه بابا په لوستل شوي بیت کې د یار کلمې ته ځیر شوم. فکر کوم همدا به د معشوقې یادونه وي، یا که کوم بل څه شته چې د شاعر د معشوقې په نوم د بحث وړ کېدای شي. السلام علیکم. صالح ګله هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به وي. لکه څنګه چې تاسو اشاره کړې ده، د یار کلمه یا د جانان کلمه په شعر کې یا په هنري آثارو کې چې کله مطرح کېږي، دې لپاره موږ جنسیت نشو ټاکلی، د مؤنث او مذکر دواړو لپاره راځي. مثلا د جانان په کلمه کې یا د یار په کلمه کې یا د آشنا او آشنای په کلمه کې دا یوازې هغه معنوي نمونه دي یا تر ډیره پورې د کیفیت نمونه دي چې موږ ورباندې خپل مخاطب مشخصوو، او په دې کې ټولې هغه ځانګړنې چې زموږ د ذهن خوږه دنیا ورباندې ښکلي یا زموږ د ذهن دنیا ته رنګیني ورکوي هغه راځي. او بله خبره دا ده چې معشوقه اصلا د هر هنرمند لپاره په ځانګړي ډول د شاعر لپاره هغه محرک دی چې دی په خبرو راولي، او که چیرته یو څوک معشوقه یا دغسې مخاطب ونه لري، نو فکر نه کوم چې د ذهن ولاړه چینه دی په حرکت راشي، خوځنده دي شي، او دی د وکولی شي چې خپل اندرون یا درون یا تحت شعور او لاشعور له دنیا څخه موږ ته یو څه راوړي وړاندې کړي. همدغه معشوقه په بېلابېلو څېرو کې شاعر ځان ته رابولي، هنرمند ځان ته رابولي چې خبرې وکړي، د چوپتیا نه راوځي، د سکوت نه راوځي، یا د سکوت او چوپتیا هغه خواږه په خپلو لوستونکي ولوروي چې د یوه محرک اړتیا وه یا د یوه انعکاس اړتیا وه چې راڅرګند شي او ووایي. بله خبره د معشوقو ده چې معشوقو په بېلابېلو زمانو او بېلابېلو سبکونو کې څېره اړولې ده، ځان یې راڅرګند کړی دی. مثلا مصطفی سالک وایي دا د وحدت خبره هسې شاعري هم نه ده، که نن وڅله په هر مخ کې ښکارېدله نجلۍ. نو دلته خو ظاهرا نجلۍ یوه کلمه ده، یو نوم دی، اما د نجلۍ تر شا پراته مفاهیم یا تر ډیره پورې پراته سمبولونه او استعاروي اړخونه د یوه لوی تصوفي فکر څرګندونه کوي چې تر ډیره پورې د وحدت الوجود او وحدت الوجود د نظریو په رڼا کې دا نجلۍ تفسیرېدلی شي. ډیره مننه استاد. که دې موضوع ته د بهرنیو واقعیتونو له زاویې وګورو، مطلب ضرور ده چې د شاعر معشوقه به حتما د شاعر په شاوخوا کې وي. ما خپله یوه وروستۍ مقاله په پښتو شعر کې د افلاطوني عشق د څرکونو په نامه لیکلې. هغې ته مې ستا د همدغه دویمې پوښتنې یا اشارې په تړاو باندې پام اوښتی و، بحث مې ورباندې کړی دی. په شرقي شاعرۍ کې یا په شرقي هنر کې فکري یا ټولنیز محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په شعر او هنر کې بیلتون یا هجران رامنځته شي، یا هجران او بیلتون د دې سبب شوی دی چې ګڼ شاعران په خبرو باندې راشي. حتی ګڼ دغه شاعران دي چې د وصال پر ځای بیلتون ته ارزښت ورکوي، ځکه همدا بیلتون د دې سبب شوی دی چې شاعر په معشوقت پسې چیغې وهي، وژاړي. اصلا کله چې مولانا دغه خبره کوي چې بشنو از نای چون حکایت میکنند از جدایی ها شکایت میکنند، دلته په حقیقت کې همدغه د معشوقې لرېوالی، همدغه د معشوقې بدلون د دې سبب شوی دی چې تر ډیره پورې د شاعر ناویلې خبرې واورو. مثلا تاسې که د شمس او مولانا په کیسه کې یا د شمس او مولانا په تصوفي دنیا کې د مولانا شاعري وګورئ، د پخوا په ځینو بیتونو کې یا په ځینو شعرونو کې دغسې تمایلات ښودلي چې د شمس نالیدلې څېره پکې انځور شوې ده. د دوی د وصال نه وړاندې هم د مولانا تمایلات یا د مولانا تصوفي تنده یوه دغسې شخص ته ده چې دی راشي او ویده په اصطلاح د ده نیمګړی شخصیت بشپړ کړي او د ده هغه ورک حواس راجم کړي او راټولې کړي چې د ده د وصال یوه لیونۍ تنده پکې ده. دلته خو
معشوقه تاسې ګورئ چې دواړه نارینه دي، د جنسیت په لحاظ باندې مذکر دي، یعنی دا هغه معنوي معشوقه ده چې اصلا په فکري دنیا کې سره یو ځای شوې ده، یا هغه فکري یووالی چې له دواړو څخه ډېر ستر انسانان جوړ کړل. نو ځکه د مولانا په اړه دا خبره مطرح کېږي که شمس نه وای مولانا به نه و، خو بل اړخ ته که وګورئ که مولانا نه وای شمس به چا نه و پېژندلی. مثلا بیا به هم زه د مصطفی سالک خبره راوړم، دی وایي بیا د شمس سترګو کې څه لیدلي د مولانا غوندې خبرې کوي. نو په وروستیو کې هم ګڼو شاعرانو یا ګڼو کسانو دغه تصوفي معشوقه یا د دغه ورکې دنیا معشوقه د شمس له سترګو لیدلې ده، یا دغه بیلتون یا دغه دردونکې واقعه چې یا د شمس له ورکېدو وروسته د مولانا په برخه کېږي، دا لټون ټول د ورکو معشوقې دی. بله خبر دا ده چې اکثره تجربو ثابته کړې ده چې یا خصوصا په شرقي شاعرۍ کې چې له وصال څخه وروسته بیا شاعري ډېره رنګینه نه ده، یا خو تر ډېره پورې دغه زموږ ژوند په درد او کړاو کې ډېر ښه انځورېږي، ډېر ښکلی دی. له هغه شیبې وروسته چې عاشق او معشوقه یا د وصال په دنیا کې سیر او مزل پیل شوی دی، بیا د شاعري هغه رنګیني هم تللې ده. تاسې که د هېواد په برخه کې هم وګورئ یا د هومنیزم له زاویې څخه هم ورته وګورئ، زموږ هغه شاعري چې په پېښور کې کېده یا د جهاد او مهاجرت په وختونو کې کېده ډېره خوږه او دردونکې وه، اما دا درد خپله خوږ و. اما کله چې مهاجر شاعر په کور شو، وطن ته راغی، بیا یې شاعري وکړه، په دې شاعرۍ کې هغه جذابیت او کیفیت نه و. نو په دې لحاظ باندې د شاعر لپاره دا ضرور نه ده چې معشوقه یې په څنګ کې وي او که لرې وي، دا یوازې یو معنوي او تصوري تړاو دی چې شاعر په خبرو راولي. بله مهمه خبره دا ده چې کله کله ټولنیز شرایط او چاپیریال هم د شاعر د معشوقې په بدلون کې یا د شاعر د معشوقې د څیرې په بدلون کې رول لري. مثلا په دې کې کله کله ادبي صنعتونه هم شامل وي، کله کله د شاعر معشوقه د مجاز له لارې، کله د کنایې له لارې، کله د استعارې له لارې، کله د تشبیهاتو له لارې په بېلابېلو باندې څرګندېږي. همدغسې د دال او مدلول له اړخه هم د شاعر د معشوقو په څرنګوالي کې یا د معشوقې په څرنګوالي کې هم بدلون راتلی شي. په دې اساس باندې کله چې د شاعر د معشوقې یا د شعر د معشوقې په تړاو باندې څېړنه کوو، ټولنیز شرایط او محدودیتونه، د چاپیریال ځانګړنې، دا باید ټول په نظر کې ونیسي. کله چې شاعر په کومه سیمه کې اوسیږي، د هماغه سیمې چاپیریال د ذهن ته لاره کوي او د چاپیریال جوړونکي توکي د ده د تشبیهاتو، استعارو، کنایو او مجاز له جامو سره راڅرګندېږي. نو په دې اساس باندې ثابته څېره پکې نه لري. بیخي ډېر درناوی رحماني استاد. یوه بله مهمه، کله چې د شاعر د معشوقې خبره کېږي، د شعر د تخنیکي اړخ په نظر کې نیول څومره ضروري وي؟ ځکه شعر خو د کنایې، سمبول، تشبیه او نورو په مټ د عادي ژبې د نادي کولو هڅه هم ده. نو د شاعر دا هدف یعنی معشوقه په لوستل شویو کلمو کې بیانېدای شي که څنګه؟ زه دوه ډوله شاعران پېژنم. یو هغه دی چې معشوقه د دوی پر ذهن او د تصوراتو په دنیا باندې حاکمه وي. په دغه حاکمیت کې شاعر تر ډیره پورې بیا د سمبولونو، تشبیهګانو، د کنایو یا نورو ادبي او بدیع صنایعو پروا نه لري. دا خپله د ده په کلام کې منحل کېږي یا دا خپله راځي د ده په کلام کې ځان څرګندوي. مثلا په کلاسیکه دوره کې یا په منځنیو دورو په نورو پړاوونو کې یا په معاصرو وروستیو پړاوونو کې ځینې دغسې ادبي صنعتونه دي چې هېڅ امکان نه لري چې شاعر د طبیعي ډول راوړي وي. مثلا د مشجر په نامه یا مسدس په نامه یا دا نور صنعتونه چې دي، یا مثلا منقوط او نامنقوط، هېڅ امکان نه لري چې دا د طبیعي ډول راشي. په دې ډول همدغسې کنایو، سمبولونه او تشبیهګانې هم دغسې دي چې په عادي ډول راغلي. دا هغه وخت ده چې معشوقه د ده په شعر کې موجوده وي، په هر حالت کې مسکی وي، ورباندې حاکمه وي او په شاعر باندې یو څه لیکل کېږي یا ورباندې راځي،
اما په هغه شیبو کې چې معشوقه د شاعر نه په تېښته وي، دی په معشوقه پسې روان وي، منډې ورپسې وهي، دلته نو د ژبې سره د ده په چلن کې هم تغییر راځي او هغومره حاکمیت په ژبه باندې بیا هم لکه څنګه چې مخکینۍ ډله مې یاده کړه نه لیدل کېږي. په همدې سبب باندې ورکه معشوقه په شاعر کې یو واحد لیدلوری یا د شعر یو واحد مسیر نشي را پیدا کولی زموږ لپاره. نو ځکه هغه شعرونه په موږ ډېر ښه نه لګي چې معشوقه پکې ناڅرګندوي، یا هغه شاعر چې یوه ورځ هېواد ته شعر لیکي، بله ورځ مور ته، بله ورځ پلار ته، بله ورځ پسرلنیو ښکلاو ته، بله ورځ خزانونو ته، یعنی مشخص شعرونه لیکي، ټاکلي شعرونه لیکي. هلته موږ هغه د شاعر شاعرانه شخصیت یا د ده د معشوقي مقام په ښه ډول نشو درکولی. اما ځینې دغسې شاعران دي چې د هغوی معشوقه یا د هغوی مشخص سمبولونه په هره شیبه یا په هر حالت کې په نوې بڼه راڅرګندېږي. مثلا ښه بېلګه شاید د کاروان صاحب چینار وي. کاروان چې چینار هر ځل یادوي له نوې خبرې سره یادوي. د ده په شعر کې یا په غزل کې چینار هر وخت نوې خبرې کوي. علت یې دا دی چې د چینار په کاروان باندې حاکم دی. همدغسې ګڼ نور شاعران دي. ما یوه بله مقاله په دې وروستیو کې د درویش او څراغ په نامه لیکلې چې د کابل وږمه مجله کې خپره شوې. هلته مې دا د څراغ کلمه له څو زاویو څخه څېړلې ده. دا د درویش توراني د شعر هغه موتیف دی یا تر ډېره پورې د شعر هغه ښکلې کلمه ده چې هېڅکله هم تکراري نه ښکارېږي، هر ځل په نوي انداز باندې راغلې ده او موږ خوند ورڅخه اخلو. علت دا دی چې دا معشوقه د هغه وبښئ دا څراغ د هغه د یوه پټې معشوقې، د یوې حاکمې معشوقې لپاره مستعار شوی دی. مننه استاد. استاد که دا خپرونه په وروستۍ خو زما په نظر په یوه مهمه پوښتنه راټوله کړو، هغه دا چې د شعر په دنیا کې یا د شاعرانو ترمنځ د مشوقو ورتوالی څنګه ارزوئ؟ البته هغه کله جسمي یا اروايي اړخ وي. دلته خبره دا ده چې کله چې د معشوقو د ارزونې یا د معشوقې د ارزونې خبرې کوو، خبره د حسن او ښکلا ده. په حسن او ښکلا کې یا په ښایست کې موږ دغسې ځانګړی معیار نه لرو چې یوې معشوقې ته ښکلي ووایو، یوې ته بدرنګه ووایو. مثلا موږ د لیلا د ښایست او د حسن صفتونه اورو یا خبرې کوو، دلته وایي چې لیلا هغومره ښکلې نه ده. یا ځینې عکسونه که تاسو خواله شبکو کې لیدلي وي چې پورټرېټ ته ورته دي او خپاره شوي دي، هلته لیلا چې تاسو وګورئ ډېره بدرنګه ده. اما لیلا چې ښکلې ده د مجنون له سترګو ښکلې ده. نو ځکه ځینو معشوقو ته یا د ځینو معشوقو ښکلا ته هغه وخت موږ رسیږو یا د درک کچې ته، د ښایست د درک کچې ته هغه وخت رسیږو چې خپله د معشوق له سترګو یې ووینو. بله خبره د جسمي او اروايي تړاو لا خطا کړې ده. شاعر وایي د دیدن خبرې مه کوه جانانه، هسې روح مې ستا په روح باندې میین دی. یا وایي مانه په وطن کې وطن پاتې دی، روح مراور تللی او تن پاتې دی. په پښتو شاعرۍ کې که څه هم له اروايي اړخه یا د رواني اړخه ډېرې څېړنې نه دي شوې، ولې دا ډېر پراخه بحث دی. د جسم او اروا ترمنځ یو تړاو دا کېږي چې جسمي مینه یا له جسم سره مینه تر ډېره پورې ظاهري مینه ده یا مصنوي مینه ده یا د سترګو مینه ده. اما اروايي مینه چې ده د زړه مینه ده، د روح او روان مینه ده. او کله چې د مینې حد د اروا او روان اړخ ته ورسیږي، هغه بیا تور او سپین نه ګوري، بدرنګ نه ګوري. نو هغه ښکلی مخ دی چې زړه ته لویږي او هغه ښکلی مخ دی چې د اروا په څانګو کې ځالې جوړوي او شاعر ورسره مشغولوي. ځکه په اروايي لحاظ باندې خو شاعر ډېر سرګردانه وي. د دې لپاره یوه ډېره قوي معشوقه پکار ده چې شاعر ته اروايي سکون ورکو برخه کې آرام شي. او کله چې دغه اروايي سکون راځي، د دې زیږنده یا پایله یو ښکلی غزل دی، یوه ښکلې هنري پارچه ده. او زموږ ګڼ شاعران چې له اروايي اړخه سرګردانه دي یا تر ډېره پورې د هغې د اروايي د معشوقې د جسمي یا اروايي تصویر له اړخه نه دي توانېدلي چې د خپلې معشوقې یو بشپړ تصویر وکاږي یا یې وړاندې کړي. بیا یې هم هغه رواني یا اروايي ټکرونه دي چې په ټولنه کې د ارزښتونو یا محدودیتونو یا د معشوقې د بدلون او اوښتون له اړخه ورته راڅرګندېږي. په دې برخه کې لکه مخکې ما اشاره وکړه، کله کله د شاعر سبکونه یا د مکتبونو پیروان هم
د شاعر د معشوقو په بدلون کې تغییر لري، خصوصا د شرقي معشوقو. موږ په شرقي معشوقو شاعرۍ کې تر ډیره پورې خپله معشوقه د ارزښتونو له پردو ګورو، یا د ارزښتونو یا د محدودیتونو پردې په معشوقه باندې غوړېدلې دي. نو ځکه زموږ د معشوقو څخه بشپړه پرده نه ده پورته شوې. دلته مې هدف د هغې د پېژندنې ده، د څرنګوالي ده، یعنی محجوبه معشوقه ده چې په دې اساس باندې زموږ شعر هم هغومره نه دی راسپړل شوی. ځکه څومره چې معشوقه څرګنده وي هغومره په شعر باندې څرګندې او روښانه خبرې کېدلی شي. ډېره مننه استاد ګل رحمان رحماني چې نن مو پر دې موضوع د شاعر معشوقه خوندور او ګټور بحث وکړ، او د پوهاوي له درنو اورېدونکو هم مننه چې ملتیا یې وکړه. ډېره زیاته مننه.